بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو د واتس اپ پرایویسی یعنی په واتس اپ کې څنګه کولای شئ چې تاسو خپل معلومات له نورو څخه وساتلی شئ. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو پروفایل نورو ته ښکاره نه شي، یا تاسو غواړئ چې پروفایل مو مشخص کسانو ته ښکاره شي، یا تاسو غواړئ چې کوم نور ستاسو ریلیټډ واتس اپ کې چې کومه ډیټا موجوده ده تاسو یې نورو ته ښکاره کړئ. یعنې کله چې تاسو آنلاین کېږئ څوک یې وګوري څوک یې ونه ګوري، یا تاسو کله آنلاین شوي وئ تاسو څوک وکتلی شي چې تاسو کله آنلاین شوي وئ. نو دغه ټولو په باره کې به زه انشاءالله تاسو ته په دغې لنډه ویډیو کې مکمل هغه سیټنګ تاسو ته ښیم. او همدارنګه په دغه څو ورځې وړاندې یو نوی د واتس اپ یو نوی اپډیټ راغلی دی چې هغه که چېرته تاسو غواړئ په واتس اپ کې چې یو چا سره چیټ کوئ، میسج کوئ ورسره، نو تاسو کولی شئ چې هلته یو آپشن آن کړئ چې 2 ورځو پورې چې دغه کوم میسجونه تاسو کړي دي، که هغه وایس میسج وي، که ټیکس میسج وي، که هر څه وي، نو هغه به هغې ځای کې ریموف کېږي. یعنې 2 ورځو پورې به هغه میسج چې کوم تاسو کړي دي مقابل کس سره هغه به اوسي، خو 2 ورځو نه اخوا چې کېږي نو هغه میسج به پخپله ریموف کېږي. نو دغه آپشن هم تاسو فالولی شئ. دغه اپډیټ څو ورځې وړاندې په د واتس اپ کې راغلی دی. نو زه د دغه اپډیټ په اړه باندې هم تاسو ته مکمل هغه چې کوم سیټنګ دي هغه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. راځم موبایل ته، او موبایل کې تاسو دغه مکمل سیټنګ ښیم. تر ټولو مخکې به تاسو راشئ واتس اپ بعد اوپن کړئ. په دې کې دغه 3 کومې ډاټ چې تاسو ته ښکاره کېږي، 3 نقطې چې تاسو ته ښکاره کېږي، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو سیټنګ ته راشئ. په دې کې ګورئ په سیټنګ کې مختلف دلته آپشن دي چې اکاونټ، چیټ، نوټیفیکیشن، همدارنګه سټوریج. تاسو به په دې اکاونټ باندې کلیک وکړئ. په دې کې هم مختلف آپشن دي، خو په دې ویډیو کې تاسو د صرف د پرایویسی په اړه باندې هغه کوم سیټنګز چې دي هغه تاسو ته ښیم. په دې کې ګورئ پاس سر کې لیکلي چې هو کین سی مای پرسنل انفو، یعنی څوک وکولی شي چې دغه زما شخصي معلومات چې دا وګوري. تر ټولو نه لومړی پکې دی لاست سین، یعنی کله چې تاسې په لاست سین یعنی کله چې تاسې په واتس اپ کې آن شوئ هغه او بند مو کړ، څوک دې ستاسې هغه وخت وکتلی شي. نو تاسې کولی شئ چې هغه له دې څخه مختلف آپشن دي چې ایوری ون یعنی هر څوک یې وکتلی شي، مای کانټاکټس یعنی کومې شمیرې چې تاسې په خپل تلیفون کې سیف کړي دي هغوی دې وکتلی شي، یا همدارنګه نو باډي یعنی هیڅوک دې هم دا ستاسې د لاست سین یعنی کله چې تاسې اخري ځل لپاره آنلاین شوي وئ هیڅوک دې هم ونه ګوري. نو تاسې کولی شئ په دې 3 آپشنو کې هر یو انتخاب کړئ. له دې وروسته پروفایل فوټو تاسې کولی شئ چې دې کې هم مختلف آپشن دي چې ایوری ون، مای کانټاکټ، نو باډي. تاسې کولی شئ ایوری ون یعنی ټول دې وکتلی شي، همدارنګه مای کانټاکټس یعنی کوم شمیرې چې تاسو سره سیف دي هغوی دې ستاسو تصویر وکتلی شي، او همدارنګه نو باډي یعنی هیڅوک دې هم ونه شي کتلی. له دې وروسته اباؤټ دی. اباؤټ کې هم موږ یو لنډه کرښه معلومات لیکو، نو تاسې هغه هم کولی شئ چې ایوری ون، مای کانټاکټس یا نو باډي سره یې شیر کړئ. همدارنګه سټیټس، کله چې تاسو یو تصویر یا یو لیکل په سټیټس کې اچوئ څوک دې هغه وکتلی شي. مای کانټاکټس یعنی کومې شمیرې چې تاسو سره سیف دي، مای کانټاکټس ایکسپټس یعنی کومې شمیرې چې تاسو سره سب دي هغوی کې دي یو څو شمیرې ونه کتلی شي او نور دې ټول وکتلی شي. همدارنګه په آخر کې اونلی شیر ویت یعنی یو څو کسانو سره تاسو شیر کول غواړئ، هم له دې څخه تاسو کولی شئ چې یو څو کسانو سره یې شیر کړئ. کله چې تاسو دغه سیټنګ وکړو تاسو به په ډن باندې کلیک وکړئ، نو دغه سیټنګ به سیف کېږي. له دې وروسته راځو ګروپس ته، یعنې په کوم ګروپ کې چې تاسو ایډ شوي یاست، یا څوک وکولی شي چې تاسو په ګروپ کې ایډ کړي. ایوری ون، مای کانټاکټس یا مای کانټاکټس ایکسپټ یعنی که یو ګروپ وي او تاسو هغه کې یو څوک جوین کوي، ایډ کوي مو، یعنې څوک وکولی شي چې تاسو په هغې ګروپ کې ایډ کړي، نو تاسو هغه هم له دې آپشن څخه انتخابولی شئ. له ګروپ څخه وروسته لایف لوکیشن دی. تاسې لایف لوکیشن څوک وکتلی شي، په دې کې نن انتخاب دی. یعنې که چېرته تاسې لوکیشن په خپل تلیفون نه آن کړی وي، نو تاسې کولی شئ دغه لایف لوکیشن له نور سره شیر کړئ. د لایف لوکیشن څخه وروسته بلاک کانټاکټس دي. بلاک کانټاکټس یعنې تاسې کولی شئ چې یو شمیره په بلاک لیست کې واچوئ، هغوی بیا نشي کولی چې تاسو ته میسج وکړي. که چېرته میسج هم کړي نو تاسې هغه نه ریسیو کوئ، هغوی ته داسې ښکاره کېږي چې دا یې بالکل اکاونټ نه لري یا هم دا آفلاین دی مکمل ډول باندې. نو تاسې کولی شئ دغه پلس علامې باندې کلیک کولو سره یو څوک په بلاک لیست کې واچوئ. ګورئ زه دلته دا واتس اپ بیرته اوپن کوم، ګورئ دا لاک دی، بای ډیفالټ لاک شوی دی. نو تاسو به څه کوئ، فنګر پرنټ باندې به تاسو دا کولی شئ چې آن لاک کړئ. نو که چېرته دا تاسو غواړئ چې فنګر پرنټ لاک ورباندې انیبل کړئ، نو تاسو کولی شئ چې له دې څخه انیبل کړئ. بای ډیفالټ دا داسې وي، نو تاسو به له دې څخه آپشن انتخاب کوئ او فنګر پرنټ به ورکړئ. له هغې وروسته دلته کې اټومیټیکلی لاک دی، یعنې امیډیټلی افټر 1 منټ افټر 30
minutes یعنی تاسو کولی شئ چې کله واتساپ بند کړئ نو یعنی ژر د دغه لاک ور باندې راشي یا یو دقیقې وروسته دې راشي یا همدارنګه after 30 minutes د لاک دې ور باندې راشي. خیر دا د پرایویسي په اړه باندې یعنی ستاسو معلومات چې کوم معلومات چې ستاسو په واتساپ کې موجود دي او تاسو غواړئ چې نور سره شریک کړئ یا مثلا خپلو شمیرې چې کوم ستاسو سره ثبت دي له هغوی سره شریک کړئ یا له ټولو سره شریکول غواړئ یا له هیچا سره هم شریکول نه غواړئ نو تاسو کولی شئ دغه د پرایویسي سیټینګز نه دغه ټول هغه مکمل سیټینګ یې وکولی شئ یا هغه اپشن یې ورباندې آن کړئ. اوس تاسو ته ښیم چې دغه نوی اپډیټ چې کوم په واتساپ کې راغلی دی چې 7 ورځې وروسته هغه میسج یې په خپله اټومیټیکلي ډیلیټ کېږي ریموو کېږي نو هغه تاسو ته ښیم چې څنګه یې کولی شئ تاسو یې آن کړئ په خپل سیټینګ کې. نو راځم خپل موبایل دلته زه راځم بیا واتساپ اوپن کوم. که چېرته تاسو غواړئ چې یو کس باندې دغه سیټینګ چې کوم 7 ورځو لپاره د میسج پاتې شي او له هغې وروسته د ریموو شي نو تاسو کولی شئ چې د یو کس کوم کس باندې چې تاسو دغه فالول غواړئ نو تاسو به هغه باندې کلیک وکړئ له هغې وروسته به تاسو د هغې په نوم باندې کلیک وکړئ. تاسو به د لاندې برخې ته راشئ ګورئ دلته ډسپیرینګ میسج دی یعنی تاسو کولی شئ چې دغه میسج ډسپیر کړئ ورکې کړئ ریموو یې کړئ. نو تاسو ګورئ دغه آپشن دلته آف دی راځم دلته په دې باندې کلیک کوم دلته هغه مکمل معلومات ورکړي چې get started with disappearing message دغه انفو ورکړي چې message will disappear after 7 days if they're sent to a chat that has disappearing message turn on یعنی که چېرته تاسو غواړئ چې دغه آن کړئ نو تاسو په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو په دې آن آپشن باندې دلته کلیک وکړئ نو دغه به 7 ورځو پورې به دغه کوم میسجونه چې تاسو کړي دي دا به پاتې کېږي پس له 7 ورځو څخه به دا وروسته ریموو کېږي یعنی په خپله به ډسپیر کېږي ورکېږي به. ښه نو دا و د واتساپ پرایویسي همدارنګه نوی اپډیټس چې کوم تاسې ولیدل چې دا سیټینګ مکمل څنګه کېږي خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسې خوښه شوي ویډیو له نور سره هم شریک کړئ تر څو دغه معلومات نور هم ورڅخه استفاده وکړي. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو عمر شه.